کابل زموږ د مینې او عشق کور دی چې زړونه مو ورته تمامي عمر په سجده دي. خو افغان انسان په نړۍ خور دی. که هر هیواد ته ځي نو د افغان کډوال معلومات په اسانۍ کیږي. اروپا، امریکا، استرالیا، ایران او پاکستان کې. دا د منځنۍ آسیا یو ښکلی ښار بشکک دی. خلک سیلاني او میلو چرچو ته راځي، خو افغانان د خپل سر د خوندي کولو لپاره دلته کډه شوي. شازرخان 2 کاله وړاندې او نوره کورنۍ یې 8 کاله وړاندې بشکک ته راغلی. حجره یې لکه د کابل ودانه ده. دلته مې ترې وپوښتل چې د کابل او بشکک ژوند څومره توپیر لري. تفاوت خاصی که من میبینم بین کابل مرکز افغانستان و بشکک مرکز قرغیزستان است. مردم بشکک و این مردم که است همگیشان زندگی که دارن بین خود رقابت‌های مثبت دارن و همیشه در خاطر اصلاح یکدیگر خود مملکت خود همکار هستند، حکومت خود همکار هستند و متاسفانه بدبختانه در افغانستان علمی رقابت منفی است و ما وقتی که مسائل از رای صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز حل کنیم، از رای خشونت و جنگ حل می‌کنیم. کاکا جان دا راته ووایاست چې د دې ځای کلتور او فرهنګ ستاسو پر ماشومانو باندې څومره اغیزه کړې ده؟ زنده باشین، ما مدت زیادی زندگی نکردیم. 2 سال میشه که زندگی دارم اینجا و کدام کلتور و فرهنگ خاصی که تغییر کنه بین ما اولادای ما تغییر نکرده، به خاطر که کشور آسیایی است و کشور اروپایی نیست و به اون خاطر کدام خاص تغییر نکرده و فرهنگ ما وجه تقریبا یکی است. کشور اسلامی است و ما اولادای ما مسلمان هستند و از اینکه انسان زاده محیط است، خواهی نخواهی یکان تغییرات جزئی به وجود میاد، یکان در سلوکشان، در اخلاقشان، روششان حتما تغییر میکنه. د شازرخان په څیر ډیرې نورې کورنۍ د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې شته، خو لکه دوی چې واوره هم وویني د وطن نقشې پرې کاږي چې وګوره یې ساه آرامه سي. بشکک او د منځنۍ آسیا نورو ښارونو کې ژوند ډیر بد نه دی. د ژبې ستونزه به ښایي وي، خو کلتورونه او خواړه ډیر جلا نه دي. د قرغیزستان 80 سلنه وګړي مسلمانان دي، نو د هغه چا خبره جومات او جنازې کیسه هم جوړه ده. په دودونو کې هم لوی توپیر نشته. جامې یې هم د دودیز افغان هغوی په څیر لوی ګګري دي. اونکا جایبزی، سیما نیوز، بشکک.